احمدشاه بابا د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پورې اړه لري چې په 12مه ناحیه کې د احمدشاه بابا کې موقعیت لري. په دې مرکز کې مونږ 83 کارمندان لرو چې په مختلفو بخشو کې بوخت دي او مونږ خپلو هیوادوالو ته د برېښنایي د پیژندپاڼو خدمات وړاندې کوو. مونږ هم زیار باسو، کوشش کوو چې دوی ته په چټک او باکیفیته خدمات وړاندې کړو. زه دلته راغلی یم چې زه خپله پخوانۍ چې کومه تذکره ده کاغذي هغه واړوم الکتروني تذکرې ته. دلته څومره سټاف دی په دې مرکز کې ټول تعلیم یافته خلک دي او ټول ډېر خوش اخلاقه خلک دي او بل د دوی سره چې کومه ټکنالوژي ده هغه ډېره ایډوانس ټکنالوژي ده نو د دوی کار ډېر منظم دی او ټول خلک د دوی نه ډېر زیات خوشحاله دي. کله چې مراجعینو آنلاین فورمې ډکې کړي هغو دپاره سیستم تاریخ ورته ورکړی دی او د تقسیم اوقات مطابق باندې موږ مراجعین راغواړو دفتر ته. کله چې راوغوښتل هر کارمند جمعوري د برخې ته په آنلاین سیستم کې یوزر جوړ شوی، هر کارمند خپل یوزر مطابق اسناد چک کوي. کله چې چک کړل که په اسنادو کې مشکل نه و موږ دا اسناد پاس کوو او ځي بعدي مرحلې ته. دا د الکترونیکي تذکرو یو دغه مرکز نه نورو مرکزونو ته چې زه کوم انډیوالانو سره تللی یم همدوی هر مرکز خاص ته د دې مرکز نورو مرکزونو د ثبت احوال نفوس کارمندانو راویه چې خلکو سره دی ډېره ښه ده ځکه د دوی باید راویه نور هم ښه وکړي په دې خاطر چې دوی سروکار هم د خلکو سره دی هم د دوی راویه ډېره ښه دی. په دغه څانګه کې د ورځې له 1.5 څخه نیولې تر 2000 هیوادوال مراجعه کوي چې په دې کې 600 تر 200 پورې په جمعوري په بخش کې راځي. یعنی امدا ماډل د ثبت نام هم ده او امدا ماډل مونږ د تذکرې هم توضیح کوو ورته. که د متقاضیانو په اسنادو کې ستونزه ونه اوسیږي نو مونږ کولی سو چې له 3 نه تر 7 ورځو پورې دوی ته تذکره ورکو، البته که کومه تخنیکي ستونزه رامنځته نه سي. زموږ هیوادوال کولی سي چې په www.nid.nsia.gov.af باندې دوی خپلې دا زموږ د آنلاین سایټ ادرس ده، دوی کولی سي چې خپلې آنلاین درخواستیانې یا آنلاین غوښتنې له همدغه ادرسه موږ سره شریکې کړي.